واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. او تو سے پوښی چې بشکا هر هغه شی چې تو سے په غنیمت کې وخلای نو بشکا دی الله تعالی دې پورا د هغه غنیمت پنځمه برخه دو او دا دی الله تعالی دې رسول دې پورا او د خپلوان او یتیمان او مسکینان او مسافر دې پورا دو کچېره یې تو سے چې په الله تعالی ایمان لري او په هغه شی چې مش په خپل بنده باندې د فیصله پرز نازل کو هغه ریز چې دوی ډلې یو تر بل مخامخ شوې او الله تعالی په هر شي باندې قادر دی. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. کله چې تو سه د غره ډېرې نږدې غوړه کوي او هغه د غره ډېرې لره غوړه کوي او قافله لا تو سه نه لوند سمندر غوړه کوي او کچېره تو سه یو لبل سره وعده کړی وای خامخا به تو سے په وعده کې مختلف شوی وای او لیکن د دې د پورا چې الله تعالی هغه کور پیره کی چې مقرر شوی وو د دې د پورا چې هلاک دین کې د روشانه دلیل سره هلاک شي او ژوندۍ پوتې کې دین کې د روشانه دلیل سره ژوندۍ ووسی او بشک الله تعالی یقینا شاور دین کا شپوی دی. يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. کله چې الله تعالی تا ستا په خوف کې هغه کفار لشودل او کچېره تو ته هغه کفار ډېر شودلی وای نو تو سے بو خامخا بزړه شوی وای او تو سے بو په خپل منځ کې په دې کور کې خامخا جګړه کړې وای او لیکن الله تعالی تو سے سوتنه وکړه بشک هغه الله تعالی د سینې په خبره ش عالم دی. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. او کله چې تو سے تا غیستو سے د یو بل سره د مخامخ کېدل په وخت کې تو سے پسترګه کې ډېر لشودل او تو سے د هغه پسترګه کې لشودلای د دې د پورا چې الله تعالی هغه کور پیره کې چې مقرر شوی وو او خاص د الله تعالی په طرف ټول کورونه بیرته ګرځول شي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. د ایمان خویندونه کله چې تو سه د کې کافر ډول سره مخامخ شي نو ثابت قدم اوسئ او الله تعالی ډېر زیات یو دوی د دې د پورا چې تو سه کامیاب شئ.